سلامونه. یو سوال کاندي چې ماته په کمنټونو کې دمکۍ راکوي او راته وایي چې د نغمې هغه ویډیو ډیلیټ کا. اول خو په دې خبره ټول سر خلاص کړئ چې زه د چا له دمکیو هم نه یریږم. د نغمې هغه ویډیو مې بیا دوباره اپلوډ کړه. دا په خلاصو غوږو واورئ. مخکې ما غوښتل چې د نغمې هغه ویډیو ډیلیټ کړم، خو کله چې تاسو په کمنټونو کې ماته دمکۍ را شروع کړه او دمکۍ هم راکړې، نو اوس یې نه ډیلیټ کوم که نه راسئ زور وښیاست. ما هېڅکله هم په چا پسې په دروغو ویډیو نه جوړه کړې او نه مې هم په ویډیو کې په چا پسې بدې او سپکې سپورې ویلي دي. تر اوسه مې چې څه هم شیر کړي دي راسئ وګورئ. هغه ټولې ویډیوګانې ما سره شته. که نه منئ ایمیل راولېږئ چې د ثبوت لپاره ټولې درته وښیم. که نه دړکې او دمکۍ مه کوئ او نه په خلکو باندې په زوره ویډیوګانې ډیلیټ کولی شئ. قدرمن دوستانو، څو ورځې مخکې مې د نغمې یوه ویډیو اپلوډ کړې وه چې بیا وروسته ماته په کمنټونو کې اکثره خلکو دمکیانې راکولې او راته ویلي چې د نغمې دغه ویډیو ډیلیټ کا. ملګرو، زه تاسو ته په یقین سره وایم که نه منئ راشئ ایمیل راولېږئ، زه تاسو ته ټولې هغه ویډیوګانې در وښیم. که هغه ما په هر چا پسې هم جوړې کړي وي نو له ما سره یې ثبوت شته. هغه مکملې ویډیوګانې موږ ته اول راورسېږي، موږ یې وګورو او بیا ښه صحیح ځان پوه کړو چې دا ویډیو اصلي ده او که نه. کله چې پوه شو چې دغه ویډیوګانې اصلي دي نو بیا وروسته موږ ویډیو پرې جوړه کړو او له تاسو سره یې شریکه کړو. څو ورځې مخکې مې د ټیک ټاکرې کیوټ مانو یوه ویډیو اپلوډ کړې وه چې په هغه ویډیو کې یې داسې لړل تپل کړي وو چې هغه بیا وروسته یوټیوب په خپله ډیلیټ کړه. ملګرو، که تاسو ماته وایاست چې تاسو د کیوټ مانو یا د بل چا دغه ویډیوګانې ډیلیټ کا، نو تاسو اول هغوی ته ولې نه وایاست چې تاسو ولې داسې ناروا او غلط کارونه کوئ. 2 ورځې دنیا د 500 روپو لپاره د خلکو کمرو ته ورځي او د هغوی بسترې ورګرموي. نو تاسو اول کوشش وکړئ دغه کومې ټیک ټاکرې چې راوتلې دي د دغوی د بدکاري مخه ونیسئ. بیا وروسته ماته راشئ، زه به ستاسو په مخ کې غونډې ویډیوګانې ډیلیټ کړم.